سلامونه دوستانو، راغلی یو لایو او را سره ناست دی زمونږ ډېر ګران او محترم او نازولی مو محترم سمی الدین ارمان صاحب، او غواړو چې د هغه نه د نیو جنرا نثرم په حواله باندې څه خبرې به هم کوو او د هغه نه به نثرم هم اورو. او دا به اول ځل وي چې ارمان صاحب به تاسو مخامخ اورئ د هغه نه نثرم. تاسو خو به د هغه نثرمونه په فیسبوک لوستې هم وي او هلته کې د ډېرو خلکو ګیلې وي چې د ارمان صاحب نثرمونه چې دي نو دا زموږ د فهم نه بهر دي، خو نن د هغوی نه داسې نثرم اورو چې زه باوري یم چې ستاسو به خوښ شي. نو ارمان صاحب زه تاسو ته بلنه در کومه چې تاسو موږ ته نثرم ووایئ. ډېره مننه ټولو لیدونکو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه، احترامات او پښتنه مینه. دا یو نظم دی د مینې لاره جی جی، او دا ډېر اسان دی، دې کې داسې څه ګران څیزونه نشته دی. او شکر دی د نثرم ګرانۍ هم په خلکو باندې ځان منلی دی او د دې چې کومه تخلیقي ازادي ده هغه خلکو په روڼ تندي باندې منلې هم ده او نثرم د هغې حق هم لري. بلکل بېشکه. نو دا څیزونه داسې دي چې یو خوږ هرکلی ورته پکار دی، ځکه چې زمونږ د نوې دور مسایل، د نوې دور پیچیده کیفیات دا داسې دي چې د دې لپاره مروج چوکاټونه، موناپلیز او چې کوم مافیاز دي د هغوی په هغه لنډ تنګ کوهیانو کې دا نه راځي. خو دې سره د یوه خبره فطرت جانه دا یادوي چې دا کوم فني بغاوت نه دی یا د فن د کمولو کومه هڅه نه ده. بېشکه د فن هغه خپل خواږه چې کوم دي هغه دلته کې په یو بل صورت باندې مخې ته راځي. بهرحال خبرې اوږدېږي، په دې اوږدو اوږدو ویډیوز باندې بیا خلک تنګېږي او کله کله لږې غلط فهمیانې هم پیدا شي، ځکه چې هغه بعضې نیم ټایم سړي ګپ لګولي او نن سبا دا یوه لانجه ده چې د ګپ خبره خلک سنجیده وګڼي او سنجیده خبره ګپ وګڼي. هغه یا خلک بیا په حواله کې راوړي یا مطلب یو کیسه وي. نو ښه خبره به دا وي چې خوند واخلو د مینې لاره. ارشاد د مینې لاره، د مینې حق څه وي او لاره څه وي. د مینې حق څه وي او لاره څه وي. د جبر قبولیت لا په داسې طور غاړه ورکول چې درد وخاندي، کرب موسکی شي، زغم معنیخیز حرکت وکړي، مصیبت کې د غنیمت سرک ولګي، ازمیخت د رزق نه زیات د چانس رنګ راوړي، ازمیخت د رزق نه زیات د چانس رنګ راوړي. زړه چاودون سپرلی سپرلی شي، زړه چاودون سپرلی سپرلی شي، د صحرا د تندې اضطراب ساه واخلي، د صحرا د تندې اضطراب ساه واخلي، انتظار خوږلن شي، طبیعت طبیعت قانع شي، رد رد رضا رضا شي، رد رد رضا رضا شي، کاڼي بوټي هم گویا شي، گویایي یوه معنا شي، گویایي یوه معنا شي، د فکر په نظام کې او د وجد په مدار کې حق حق د اکایي شي. د فکر په نظام کې او د وجد په مدار کې حق حق د اکایي شي، ځان ورک شي، ذات زرغون شي، ځان ورک شي، ذات زرغون شي، فرد قربان شي د جذبې د صداقت نه، فرد قربان شي د جذبې د صداقت، د انجام پروا کړي خپو د لاندې او نظر د ماورا لمنې ښکل کړي، د سوده تاوان د لغم نه
د سوده تاوان د لغم نه یو نوی زیږون سترک شي پیل پیلامه د مسلک شي واه پیل پیلامه د مسلک شي مری چاړله دا بیا تکرار کوي لږ دا دی چې دا به اوس د کوم ځای نه تکرار دا مری خو هغه ستا خبره چې اوس یوه مری نه کثرت یې راوباسې بیا پکې څه ورانېږي ښه مری چاړله سټ نیزېله تن ترخزله مری چاړله سټ نیزېله تن ترخزله او هډوکي ټول ټوکیاله په خندا ورغاړه اوسي یو رومانس یوه یوټوپیا خوره شي منکرین پکې اثبات پسې بیا ګرځي خودکشي پکې پشان د خواږه زهرو مینان او نشیان پکې ورډوب وي په مزه ځان وجني مینان او نشیان پکې ورډوب وي په مزه ځان وجني وجلو د خیال دی ډېر زبردست په مزه ځان وجني ژوند ته د راتګ په مرحله کې د کنسنټ د پاسدارانو دا پړاو زړه ته پریوزي د کنسنټ د پاسدارانو دا پړاو زړه ته پریوزي د البرټ کامیو حسرت خودکشي که فلسفې نه په خارج کې مانیخیز قبولیت چرته بیا مومو د البرټ کامیو حسرت او خودکشي که فلسفې نه په خارج کې مانیخیز قبولیت چرته بیا مومي هغه دا وي ډېر زبردست ډېره زیاته مننه